نیونې دي د ته وایه پیل اخلاق صحیح که کنځلې مه کوه خویندې ویندې مه کنځه دا ته چې وایه کومې حرکت یې کوې نو وایه وروره خپل کار کوه وصال جانه خبره داسې ده که نه موږ او تاسو پښتانه یو بیا مسلمانان یو بیا په یو ژبه باندې خبرې کوو اول خو به دا ته نه وباسو چې دا پاکستان او افغانستان دا خو به ته نه وباسو موږ ټول زه تا ته د یو انسان په سترګه احترام لرم که نه زه تا د انسان په سترګه پیژنم زه تا د پاکستاني په سترګه نه پیژنم دغسې ته ما د انسان په سترګه پیژنې د افغاني په سترګه نه پیژنې چېرته د چا اکاونټ راته مخې ته راغلی ما فالو کړی هر وخت زما اکاونټونه ډېر ختمیږي نو د کوم د ما د خوښې کسان چې هغه زه فالو کومه نو ما فالو کړی هر کله نو خبره داسې ده چې موږ او تاسو پښتانه یو اول خو دغه مثلا اوس د لایف ته 18,000 کسان ناسو دا ټول پښتانه ناسو انګریزان نه و ناست که د هغه بېعزتي وشوه ستا بېعزتي وشوه که ستا بېعزتي وشوه د هغه بېعزتي وشوه نو دلته پښتون اوس موږ او تاسو دغه لمن رالو که نه په دې سر باندې راچو ملامته څوک کو موږ خو انګریز نشو ملامته وکړی که نه چې دا ده راواغېسته خو دا خو موږ پخپله په دې سر باندې رالو په سر یې اچو ځان بېعزته کوو موږ انګریز نشو ملامته کولی او بله خبره دا ده زه چې د مسلې ته راغلم مابین ته ما ځان راوغورځولو دا د 3 کالو نه دا مشکل لګیا او یو پسې توهین بل پسې توهین بل پسې توهین مال راشه دی څنګه چلو کو مالې دغسې دولي شاته ما ورورې راته ویلي ما ورته ورور ویلي ما ورته ویلي د غیر د نور احساس معاملې نه بغیر مال هر رقم خدمت ته دې زه ولاړ یم لکه ورور چې څنګه بل ورور ته ولاړ دغسې زه په خدمت ته ولاړ یم دا خو $1,00,000 دی چې $100,000 مي زه د خدمت ته د یو انسان په سر باندې د انسان په نظر باندې زه ستا هغه ته خدمت ته ولاړ یم سبا ستا خدمت ته م درېږم زما خدمت چې ته به م راسره درېږې موږ او تاسو پښتانه یو بیا مسلمانان یو نو د مسلمان ډېره ښکلې خبره مو وکړه شیرزاد بھائی ډېر احترام درته لرمه دی وایي زه ورسره واده م کوم بېګا د ده لایب ما کتو ده وایي چې زما کله واده وشي دا داړې وایي نیولي دا غاښونه به وله ټیک کومه نو یو کس چې د تور سرې لکه دا پښتانه ګوره